قسم دې که پوهېږم چې دا څه جادوګري ده قسم دې که پوهېږم چې دا څه جادوګري ده او چې ګورم هنداره ستا تصویر راته ښکارېږي او خاونده په دې سیمه نور د امن رنګیني کړې تر څو به د پښتون بچې په ویر راته ښکارېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ځلاند ستورو ډېرو ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه ذیشان احمد ذیشان یو وارې بیا ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. نن چې زموږ دا مرکه د کوم شخصیت سره را جوړه شوې ده یقینا چې دا ډېر سپېڅلی او ډېر دروند انسان دی. ډېر ښکلي لیکل دي او د دې وینا د هیچا نه پټه نه ده. جناب ډېر محترم فلک نیاز نیازي صاحب ستاسو ډېره مننه کوو چې موږ ته خپل قیمتي وخت راوبخلو. الله مې عزت وکړه ګله لوی شي زه ته هرکلی ویم او چې ما غونډه کې غریب سړي له دې جونګړې ته تاسو راغئ په دې سره غرمه کې او په ګرمۍ کې الله مې عزت وکړه. ډېره مننه جي فلک نیاز نیازي صاحب. هسې خو تاسو یو نړۍ خلک پیژني خو غواړو به چې موږ سره خپله پیژنګلو په خپله خوږه ژبه وکړئ. زما بچی فلک نیاز نوم دی او تخلص مې نیازي دی. کوم نه نیازي نه یم خو زموږ استاد اصول کې به دا نیازي تخلص هغه په بچپن دا کړی دی او هغه چې دغه نوم دی الحمدلله د صوبایي اسمبلی کې ملازمت کوم او دا مې کړی دی ساده بودا ګړنګې اصحاب بابا او د والد صاحب محترم نوم مې دی فقیر محمد خان او الحمدلله تعلیم بس تقریبا 4 ماسټرز مې کړي دي الحمدلله. ډېره ښه ده. دا راته ووایي جي چې د څومره وخت نه شعر او شاعرۍ سره تعلق ساتئ؟ یاره ګله ما ته خو داسې اګزیکټ تاریخ نه دی یاد خو غالبا زه اتم کې وم چې ما څه مات ګوډ لیکل کول نو زموږ همغه استاد اوس خدای بخښي وفات شوی دی محمد اسلام عابد صاحب هغې بس هر ټایم سره موږ چې هغه نه کېدی شو موږ نه بس پالش کوشش کولو چې دا سړی پالش شي نو الحمدلله چې لسم تلم بیا ما لیکل کول هم پوهېدم نه چې ښه کوم که خراب کوم خو بیا ورسره ژوند راغو سپینګیري شو محفلونه مې اټینډ کړه خو استادانو سره کېناستو نو دغه مات ګوډ لیکل کوو چې کوم ستاسو مخامخ دی. ډېره ښه ده جي. د غزل اسلام د چا نه کړې ده؟ د غزل اصلاح ګله زما حکومت حقیقت باندې وی نو اقبال مومن نن سبا تقریبا ګرده نړۍ پیژني. اقبال مومن صاحب زم په خپل استاد باندې اخلم ځکه چې زما او د هغه تقریبا خدای مې نه خطا کې خو 86 یا 85 خو شاجه نو زما د هغه تعلق جوړ شو او هغه مې ضرور ملګری ضرور په وجه ما سره شنو ګل محمد بیتاب او هغه وخت کې هغې د ما څه کتره کته او زما څو غزل مدل کې هغې اصلاح کړې وه بیا داسې یو ټایم راغو چې الحمدلله کلندر مومن صاحب محفلونه د حمزه بابا محفلونه د باشین صاحب محفلونه صاحب شاه صابر صاحب محفلونه میر مهدي شاه بادشاه صاحب محفلونه داسې محفلونه مې اټینډ کړه هغه ټایم کې زه هلک وم الحمدلله دې مشرانو سره کېناستم او په 200 غالب به تیسره ته شاعرۍ خور چې موږ په خپل کار کوو. جی ډېره ښه ده ډېر خوندورې خبرې تاسو کې دا راته ووایي چې په کومو اصنافو کې ډېر کار کړی دی؟ ما خو ګوله که بس هغه روایتي خبره زموږ کومه غزل باندې زیات شوی دی رجحان اخوا زیات دی باقي آزاد نظم هم لیکلی دی چاربیت هم لیکلی ده یو داسې یو 2 کیسې مې هم لیکلي دي او د هغې نه علاوه افسانې هم دي خو لږې دي تقریبا زیات نه دي 12 افسانې به هم لیکلي وي خو ما زیات کار په غزل او په نظم باندې کړی دی. په پخوانۍ شاعرۍ کې او په اوسنۍ شاعرۍ کې تاسو ته څه فرق ښکاري؟ ما ته خو فرق دا ښکاري دا خلک زه د هر چا نه مختلف خبره کوم او دا مختلف دې لپاره کومه چېرې زه څه زده کړم خلک هر سړی وي چېرې پخوا ډېر ښه او پخوا داسې و پخوا داسې بلکل زمونږ چې یو 10 ورځې 20 ورځې میاشت یا 10 کاله یا 8 کاله مخکې کوم خلک دي هم موږ نه ښه دي کوم زه به دا وایم په دې لحاظ سره ښه دي چې کم از کم پیغمبر اسلام ته موږ نه یو وړی مخکې وو. بالکل که د علم خبرو کې نو علم نن سبا ډېر حد ته رسېدلی دی. بالکل زه به دا وایم چې رحمان بابا علمگیر شاعر و صوفي شاعر و بهترین شاعر و دنیادار نه و الله والا انسان و خو هغه وخت کې که سوچ وکړو د پښتو د شمار یو 2 شاعرانو د هغه داسې مقابله چا سره نه وه چې د کله کله د خوشحال بابا یا د هغه د شعر وي چې هغه خپلو کې لکه متضاد خو نه یم خو دواړو سره مقابله به یې کړو د یو بل ستاینه به یې کړې وي حمید بابا خو اوس نن سبا داسې وخت دی چې د یوې کوچنۍ روزو په 2 مورنوزو پکې 15 شاعران پراته دي نن سبا کمپټیشن دی ډېر سخته په دې وخت کې لیکل ډېر ګران شوي دي د ردیف کمې راشي د قافیې کمې راشي د الفاظو کمې راشي په دې وخت کې یو سړی لیکل کوي که نه نو زه د نن شاعر له داد ورکوم په نسبت د پخواني بېشکه به ډېر ښه لږ ځکه خو اوس ډېر شو
خو دومره ده چې په دې وخت کې لیکل ګران شوي دي اکثر چې شاعر وګورې ته به پرې سوچ کې چې دا خو ما بل چا نه دی اورېدلی دا راته ووایي چې ادبي ټولنو ته په کم نظر ګورئ څومره فایده لري نوي پول دپاره نو ادبي ټولنه خو ګوره که د ادبي ټولنه هم نه وی نو بس بیا خو زموږ د تاسو خبره نصاب کې هم نشته دی زموږ کلچر کې هم نشته دی زموږ جوړ هغه پښتو هغه سبق چې کوم اصلېدو هغه ورک دی یو مدرسه زموږ درسګاه زموږ حجره وه هم تقریبا شته شو کو د حجرې سم خړېرې دي خو هغه ناستې پکې نشته هغه محفلونه پکې نشته هغه مینه پکې نشته هغه خلوص پکې نشته یو بل سره شر نشته یو بل سره مړ ژوندي نشته د یو بل په درد دک باندې شریکېدل کم شوي دي نو بهرحال دا اوس چې دا ټولنې هم نه وې نو زما په خیال بیا خو دا شعري چې اوس کوم پوزیشن کې داسې باړونه دې ټولنو سره ستاسو سوشل میډیا سره ستاسو غونډه کې راکانو ډېر غټ کار کړی دی او غټ کار په دې دی چې 2 روپۍ فایده هم نشته دی او موبایل یا کیمره به یې راغوستې وي او تا نه به خواري کوي دا څه کوي صرف دغه کوي چې زما پښتو زما د مورنۍ ژبه د خدمت وشي زما د مورنۍ ژبه آباد شي زما د مورنۍ ژبه ښاد شي څوک یې زده کړي نو زه یو خبره ته یاده شوه وړه غونډه کې به وکړم په قلندر صاحب چې کله ډکشنري کله دریاب هغه وخت کې مشخلي صاحب داسې نور ښه تکړه خلک وایي باندې ډېر بحثونه کول په ګنټو یو محفل کې زه هم ناست وم یو راغو هلکه دا خین لفظ یې دی خین دا ولې داسې دی دا خې ولې داسې لیکل نو هغې کې خدای شته دی دغه امیرخلي صاحب یو ډېره ښایسته خبره کړې وه ویل چې انګریز د شین دپاره زه TION استعمالوم 3 لفظونه استعمالوم دا نه خواري کوم او بیا د انګریز ومقه شین دپاره زه SION هم استعمالوم بیا د هغه یو شین دپاره زه SH هم استعمالوم نو هغه ته لږ تکلیف وکړي زما د خین او خیر یې زده کړي که نه ستاسو خوندورې خبرې خو م واورېدې یقینا چې ډېرې په زړه پورې وي زړه م غواړي چې نورې خبرې م در سره وکړو خو چونکې وخت کم دی نو ستاسو کلامونو طرف ته به راځو جی ارشاد چې د فن لمن مې د ادب په صابون ووینځله د فن لمن مې د ادب په صابون ووینځله د محبت مشک و عنبر مې هم پې ولګول زما د عمر او د سپینو ډکو دغه حاصل لا درمسال او جومات نه پیژنم خو دومره وشوه چې تا پیژنم چې ته خالق یې ته رازق یې ربه نو دومره وکړه چې ما وپیژنه په هغه خلکو چې ما نه پیژني بل هغه ما چې لږ لوی نظم دی نو هغه ته وایم د نظم عنوان دی نطقی زموږ ډېر دغه ماډرن دور کې کېدای شي نطقی بعضې خلکو نه هېرې چې نطقی لا څه ته وایي خو بهرحال زما دا نطقی به په خپل نو بچو باندې یا ینګ جنریشن باندې هم پیژنم که چاته نه پته چې نطقی څه شی دی په لباس باندې ښکاره یم په کردار باندې ښکاره یم چې غریب یم جانان او د غریب فطرت مالک یم مزدورکار یم چلیکار یم د خپل پلار په لار پکار یم هره ورځ یې دیاړیمار یم خو زه ډک یم د پښتو نه او د ایمان به سره یې ښکارم دا په دې چې حلالېږم په حلاله باندې پایم مور مې ځان له د مودونه د عمرونو ارمانونو په سوچونو په فکرونو یو د مینې زنځیر جوړ کو د هیرو او د سرو زرو زمرد او جواهرو الغرض چې کمالي دی خو افسوس چې دا خیالي دی د مور مینې ته حیران یم ډېر ښکلی بېحده د مور مینې ته حیران یم د زنځیر نه پپې اخلي د تسپو غونته یې شماري زما ذهن کې هم نقش دی په بار په یادولو په بار په سپولو دا وختونه ارمانونه دومره اوږد شول جانانه دا زنځیر نه پوره کېږي چې یو څو کړی شي جوړې غریبي او مجبوري بده بلا ده دا زنځیر په کمېدو شي د یو وخت ډوډۍ دپاره زنځیر لاړ شي زنځیر راشي زنځیر ورک شي کله کم شي کله ډېر شي نن خو ورک شو چې دارو مې مور لروړه زنځیر پرېږده زما مور د خپلې مور هغې هم د خپلې ترور یو نطقی درله ساتلی په دې خیال په دې ګمان چې دا به د خپل بچی جانان له په هر حال کې ورکومه نو که زمای او که نه ای جانانه په ما ګرانه بس د خدای دپاره راشه دا نطقی د خپله یوسه په وطن مو سیلابونه ځي راځي د غریبۍ او لاچارۍ هسې نه سیلاب یوسي ډېر زیات ښکلی که یو بل کلام هم را سره شریک که نو مزه زه دا یو زوړ کلام به ته ویم چې ډېر زیاته د زما دپاره په دیوال باندې مشال لګوي
زما د پاره دا یو ترهی غزل و. زما د پاره په دیوال باندې مشال لګوي څومره هوښیار دی چې د خیال سره مې خیال لګوي. زما د پاره په دیوال باندې مشال لګوي څومره هوښیار دی چې د خیال سره مې خیال لګوي. منم چې حسن او کردار یې د ستاینې وړ دی. منم چې حسن او کردار یې د ستاینې وړ دی، خو په زړګي باندې داغونه په کمال لګوي. منم چې حسن او کردار یې د ستاینې وړ دی، خو په زړګي باندې داغونه په کمال لګوي. او مینه مې ورسېده خدای ګو عجیبه مقام ته. مینه مې ورسېده خدای ګو عجیبه مقام ته، چې د شړۍ ټوکړې مې اخلي په خپل شال لګوي. او بل دی چې راته دا نه وایي چې زمونږ بیرې مه شو کوه. راته دا نه وایي چې زمونږ بیرې مه شو کوه، چې کله زانګي خامخا را پورې ټال لګوي. بل وایي چې راته دا نه وایي چې زمونږ بیرې مه شو کوه، چې کله زانګي خامخا را پورې ټال لګوي. او د مینې دوه خبرې خولې نه راویستلی نشي. د مینې دوه خبرې خولې نه راویستلی نشي. څه ضرورت دی چې تصویر مې په دیوال لګوي. د مینې دوه خبرې خولې نه راویستلی نشي. څه ضرورت دی چې تصویر مې په دیوال لګوي. او لکه چې نښه څوک تیرباز د تیر په څوکه ولي، په زړه مې لګي مخامخ په زنه خال لګوي. او مکتره چې وایي زما نامه یې اخیسته ده خو په داسې انداز، زما نامه یې اخیسته ده خو په داسې انداز، چې نیازي وایي نو په خوله پورې رومال لګوي. ډېره مننه کوو د نیازي صاحب، او غواړو به چې ستاسو په اخره کې ستاسو پیغام هم شریک کړو. نو نوي کول ته څه پیغام ورکوئ؟ نوي کول ته ګل زما طرفه خو دا پیغام دی چې پښتو وایي، پښتو زده کوئ، پښتو لولئ او پښتو کوئ. خو هغه د جاهل دور پښتو نه، د نوي دور پښتو، چې هغه پښتو چې پکې ساينس لمزې ورکي، پکې اسلام لمزې ورکي، پکې اقدار لمزې ورکي، او بس په هر لحاظ سره پښتو وي. د جنگ جدل د جاهلیت پښتو نه، د علم پرانا کې چې پښتو وکړو، پښتو ووایو او پښتو ولیکو. کم از کم نوي نسل ته خپله پښتو وښایو. که نور هېڅ نشو کولی، کم از کم په کور یا په وجه باندې یو په خیر راغلی خو لیکلی شو. کم از کم د واده کارت خو په پښتو کې چاپ کولی شو. چې کم کې زمونږ وس شته، اوس نصاب کې زمونږ وس نشته دی، هم خپل هله ځله به کوو. او زما خواست دی چې څونه واکدار خلک دي، نو د ګوري ګیر چاپېره خلکو هر چا په خپله ژبه کې ترقي کړې ده. چاینا ته وګوره، په خپله ژبه کې کوم ځای ته رسېدي. انګرېز کم قوم دی او کم مسلک والا دی، کم عقیدې والا دی، کم ملک والا دی، کمې خطې والا خدای انګریزي وایي، نو هغې کامیابۍ ته وګورئ. د دې دنیا کامیابي خو ډېره خدای ورکړې ده که نه. که د هغه جهان نشته نو د دې خو شته که نه، دا دې خو موږ وینو. نو په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم حاصلول، په خپله مورنۍ ژبه کې خبرې کول، په خپله مورنۍ ژبه کې لیک لوست کول، خط و کتابت کول، دې سره ترقي ده. د دنیا ترقي بالکل دې سره ده، او د آخرت ترقي هم دې سره ده. ما له عربي نه راځي، چې ما له عربي نه راځي، نو په کار زه به د عربي په پښتو کې زده کوم که نه. چې ما ته د پښتو ترجمه نه معلومه، زه به عربي څنګه زده کوم؟ چې ما ته د دې قرآن ترجمه په پښتو کې نه کې، زه په انګلیش کې نشم زده کولی، زه خو په اردو کې نشم زده کولی. نور هر څه به پرېږدو. کم از کم د خپل قرآن، خپل دین، زموږ څونه دیني کتابونه زیات تر په عربی کې دي او ډېر کم په فارسی کې دي اسلامي کتابونه. نو هغې دپاره مورنۍ ژبه ضروري ده، ډېره زیاته. ډېره مننه کوو د فلک نیاز نیازي صاحب، د وصال صاحب چې د کیمرې شاته خپل خدمات انجام کوي. په تیره د زاهد خان زاهد علي زاهد صاحب چې دا دومره ښکلی او قیمتي مرکه یې را جوړه کړه. بیا به راځو د یو بل پروګرام سره، د یو بل خوږې مرکې سره. تر هغې پورې د الله په امان.